تاسو اول ما سره دغه ویډیو وګورئ. دوستانو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته وایرل ویډیو جوړه کړو، هغه هم بالکل په کپ کټ کې او بالکل فري. نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم چې څنګه کولی شو دغه رقم ته ویډیو جوړه کړو. د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غونتې غوښتنه کوم دغه ویډیو در سره لایک کړئ، زموږ چینل ټیک کامرس سکیل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تڼۍ در سره کیږئ تر څو هره ویډیو تر تاسو پورې په ټایم در ورسیږي. راځئ د ویډیو په طرف. اول تاسو راشئ خپل انشاټ برنامې ته. چې کله انشاټ برنامې ته راغلی دلته به راشئ. دغه خو ما جوړ کړی خو تاسو ته به دا شان صفحه رانشي. دلته به راشئ، په دا ویډیو باندې به کلیک کړئ. چې کله په ویډیو باندې کلیک کړئ، په نیو باندې به ورته کلیک کړئ او دلته به چې کوم دی په دغه پاس اولني بلانک چې کوم دی دا په انشاټ کې په دې باندې به کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک راشئ، دلته به دا رقم ته وګورئ چې څو ثانیې ویډیو جوړول غواړئ هغه کړئ. زه مثلا 18 ثانیې غواړم ویډیو جوړه کړم، نو دا ما 18 ثانیې انتخاب کوئ. به راشئ ایډیو ته او دلته به خپل موزیک راواخلئ. زه راځم دلته د ویډیو نه موزیک راخلم. چې کله مو موزیک راواخسته په ټیک مار علامه باندې ورته کلیک کړئ. چې کله مو ټیک مار علامه کلیک کړه موزیک مو راوسته، دلته به اوس بیا راشئ په دغه ټیک مار علامه باندې به ورته کلیک کړئ. چې کله مو په دې ټیک مار علامه کلیک کړه دلته به راشئ بیکګراوند به ورته انتخاب کړئ. دغسې کې به بیکګراوند ساحې ته راشئ او دلته به شین رنګ ورته انتخاب کړئ. را به شئ په دا ډېرو رنګونو باندې کلیک او دغه به د شین رنګ ته راولئ او بیا به دغه اپشن چې کوم دی دا به د سپین دغه شین ځای ته راوړئ. دلته په ټیک مار علامه باندې کلیک بیا په ټیک مار علامه کلیک دا به دا رقم ته شین درسره انتخاب شي. بیا به راشئ سټیکر اپشن ته. چې کله سټیکر اپشن ته راغلی دلته بیا راشئ سټیکر اپشن ته. چې کله دلته راغلی دلته راشئ دا ګالري اپشن ګورئ په دې باندې به کلیک کړئ او دلته به راشئ په دغه جمع نشان کلیک ما تاسو ته یو بینر درکړی وي هغه بینر به راواخلئ او دلته به داسې اډ کړئ. چې کله مو اډ کړو داسې به یې لږ غټ کړئ او دغه ځای کې به یې داسې ورته کېږدئ. بیا به راشئ په ټیک مار علامه باندې به کلیک بیا به راشئ دې په دې سر باندې کلیک بیا په ویډیو اینډ باندې کلیک. چې کله په ویډیو اینډ باندې کلیک دلته به تاسو که سندره راخیستې یا نظم یا شعر د هغې به اول بیت واورئ. دلته ګورئ موږ سره اول بیت موږ واورو. اوس راځو دلته په ټیکس باندې به کلیک کړو. دلته چې کوم رقم لیکل هلته ویلي دي که نه څه رقم باید د ویلې دی هغه رقم باید به ولیکئ. کله مو لیکه په ټیک مار علامه باندې ورته کلیک کړئ. دلته به راشئ په دې باندې کلیک کړئ. په ویډیو باندې کلیک کړئ. دا به د ویډیو تر اخره پورې ورسیږي. دا لیکل به لږ داسې کوچني کړئ او دغه د دې بینر په منځ کې ورته کېږدئ. چې کله مو کېښوده اوس به راشئ دا بیت به وورئ. دغه ځای پسې موږ سره لومړی بیت دی. نو را به شئ باندې لیکلو باندې به کلیک کړئ. چې کله په لیکلو باندې کلیک کړئ په سلاید باندې کلیک کړئ بیا په دې برخه باندې کلیک کړئ بیا په ایډیټ باندې کلیک کړئ نو دلته دویم بیت به ولیکئ. کله مو دویم بیت ولیکه په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ او دلته بیا په سلاید باندې کلیک کړئ. تر کوم ځای چې بیت و هغه بیت سره به دغه اخري بیت اخر کې به دغه سپین علامه ودروئ. بیا په سلاید باندې کلیک کړئ بیا په ایډیټ باندې کلیک کړئ. په همدغه طریقه به چې څومره لیکل یا څومره هغه تاسو کوئ هغه به ټول ولیکئ. چې کله مو ولیکل په ټیک مار علامه باندې به ورته کلیک بیا په ایکسپورټ باندې کلیک دا به ځان سره ثبت کړئ. چې کله مو ثبت کړو بیا به راشئ خپل کپ کټ برنامه به راخلاصه کړئ. چې کله مو کپ کټ برنامه راخلاصه کړه دلته به لږ انتظار ورته وکئ. دلته به دغه پروجیکټ برخه ګورئ په دې باندې به کلیک کړئ. چې کله پروجیکټ برخه باندې کلیک کړئ دلته به راشئ په کریټ باندې کلیک کړئ. چې کله مو په کریټ باندې به کلیک کړئ دلته به خپل یو عکس راواخلئ. زه راځم دغه عکس راخلم. چې کله مو عکس راواخلم بیا په اډ باندې به ورته کلیک کړئ. چې کله مو په اډ باندې کلیک او دلته به راشئ دلته به چې کوم دی تاسو به اول دې خوا راشئ. دلته به ټیک ټاک سایز ورته انتخاب کړئ. په دغه باندې به کلیک کړئ. دلته به په ټیک ټاک سایز ورته انتخاب کړئ. په ټیک مار علامه کلیک کړئ بیا په عکس باندې کلیک کړئ او دلته به راشئ دا به هم د ټیک ټاک سایز ته کراپ کړئ. په کراپ باندې به ورته کلیک کړئ او دغه ټیک ټاک سایز دویم نمبر چې کوم دی دا به ورته انتخاب کړئ. په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ نو دا به د ټیک ټاک سایز چې کوم دی انتخاب شي داسې به یې لږ غټ کړئ. د دواړو ګوتو په هغه مطابق به یې غټ کړئ. اوس راشئ موږ سره ویډیو چې کومه ده 18 ثانیې ده نو دغه به هم دې خوا 18 ثانیې پورې کش کړئ. دغه به هم دا رقم ته د خپل ګوتو په مطابق 18 ثانیې پورې کش کړئ. اوس به راشئ په دغه ایډیو باندې کلیک کړئ. دلته به راشئ که په دې ایډیو باندې کلیک کوئ که دلته لاندې په ایډیو باندې به ورته کلیک کړئ. دلته به ایکسټراکټ باندې کلیک کړئ. که چېرته موزیک راخلئ د موزیک باندې کلیک کړئ. که چېرته د ویډیو نه موزیک راخلئ په ایکسټراکټ باندې کلیک کړئ. زه غواړم د ویډیو نه موزیک راواخلم بیا په دې اډ بیا دلته په اډ باندې ورته کلیک کړئ. چې کله په اډ باندې کلیک کړئ تاسو سره به موزیک چې کوم دی اډ شي. اوس به راشئ بیک به راشئ. دلته به راشئ په اورلای باندې کلیک کړئ. چې کله په دې کلیک کړئ دلته په اډ اورلای باندې کلیک کړئ. دلته مو چې کله کلیک کوم لیکل چې موږ هلته شین بیکګراوند کوو هغه به ووهئ او دلته په اډ باندې کلیک کړئ. چې کله په اډ باندې کلیک دا به د خپل ګوتو په واسطه باندې لږ غټ کړئ. داسې به یې غټ کړئ. چې کله مو غټ کړئ اوس به دلته راشئ په دغه ځای کې به چې کوم دی دلته به راشئ ریمیو بیجي چې کوم لیکلی په دې باندې کلیک او دلته به کروم کی په دې باندې کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک نو دلته به دغه کرښه ګورئ دا ګرد چاپېره چې کومه ده دا به په دې شین خط باندې ورته ودروئ او بیا په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ نو د دې نه به چې کوم بیکګراوند دی هغه به کټ شي. اوس به دلته بیت واورئ. تاسو سره بیت تر کوم ځای دی مثلا زه راخلم دلته ګورئ موږ سره بیت تر کوم ځای دی په دې هغه باندې کلیک کړئ. موږ سره لومړی باید تر دې ځای باندې دی نو را به شئ اول به په عکس باندې کلیک کړئ او دلته په سپلیټ باندې کلیک کړئ. بیا به راشئ په د لاندني موزیک باندې به ورته هغه په هغه کومه ویډیو چې کومه ورته اډ شوي بیکګراوند والا په هغې کلیک کړئ. په همدې باندې به ورته کلیک کړئ. چې کله په دې کلیک کړئ دلته به هم په سپلیټ باندې کلیک کړئ. دا دویم نمبر ګوره سپلیټ په دې باندې به کلیک کړئ. بیا به راشئ بیت به واورئ. دغه ځای پورې زموږ سره دویم بیت دی. اوس به بیا راشئ په عکس باندې به ورته کلیک کړئ او دلته به په سپلیټ باندې کلیک کړئ او دلته به بیا په هغه لاندني شین بیکګراوند باندې کلیک کړئ. دلته به بیا په دغه سپلیټ اپشن باندې به کلیک کړئ. نو ټول به همدغه رقم چې څومره بیتونه یې سپلیټ به یې کړئ. چې کله مو ټول همداسې وکړه بیا به راشئ اول سر ته. که چېرته اول سر کې همدغه رقم د تصویر غواړئ نو همداسې به یې پرېږدئ او را به شئ دلته به په انیمیشن باندې به کلیک کړئ. چې کله په انیمیشن باندې کلیک کړه دلته به خپل انټرنیټ خلاص کړئ. په انیمیشن برخه کلیک کړه دلته به راشئ کیمبو برخې ته. کیمبو برخې ته چې کله راغلی دلته به لږ انتظار وکړئ او ستاسو سره به ډېرې زیاتې افیکټې راشي.
په دغه ځای کې تاسو د خپلې خوښې افیکټ چې کوم یو وي په هغې باندې کلیک کوئ. دلته نور افیکټ هم ښیي خو زما انټرنیټ یو څه سلو دی. نو زه راځم په دغه اولني باندې ورته کلیک کوم. چې کله په دې باندې کلیک نو دا به لږ لوډینګ واخلي، در سره ډاونلوډ به شي او ډایرکټي به دلته په عکس باندې اپلای شي. دلته به لږ انتظار ورته وکړو. ګورئ دا په عکس باندې اپلای شو. اوس به راشئ په ټیک مار باندې علامه باندې کلیک کوئ او رابشئ لاندې په دا شین خط باندې به کلیک کوئ او دلته به بیا انیمیشن ته راشئ. په هغې کې مو چې کوم افیکټ ولګوو په همدې کې به هم همغه کامبو ته راشئ. په کامبو کې به همغه افیکټ انتها کړئ کوم چې په هغې ولګوو. دلته مونږ په هغې باندې اولنی افیکټ ولګوو نو دلته مونږ منتظر کېږو چې دغلته عکسونه راوړئ چې دلته هم اولنی همغه دی که نه دی. دلته ګورئ مونږ په دې باندې هم همغه افیکټ ولګوو. نو چې کله مو ولګوو په ټیک مار علامه باندې به ورته کلیک کړئ. چې کله په ټیک مار علامه باندې کلیک کوئ لکه څرنګه مو چې په دې باندې کلیک کړئ انیمیشن باندې دلته په دې عکس باندې په دې باندې کلیک کوو. څنګه مو دلته انیمیشن ورته اډ کړم همداسې به راشئ په دې دویم پارټ باندې ورته کلیک کوئ انیمیشن باندې به کلیک کوئ او دلته به بل خپل د مرضۍ والا یعنې چې تاسو کوم یو خوښي کوم یو افیکټ خوښي هغه به ورته ولګوئ. زما انټرنیټ یو څه سلو دی. دلته زیاتې تر 1000 دغسې زیاتې افیکټ دي. همدارنګه بیا به راشئ په لاندې بیکګراونډ باندې ورته کلیک کوئ په انیمیشن برخه باندې کلیک کوئ. هلته موږ دویم نمبر ولګوو. دلته به ورته دویم نمبر ولګوئ. چې اوس غواړئ که چېرته غواړئ چې موږ غواړو چې دلته عکس هم بیل بیل باید راشي نو رابشئ په دغه پارټ باندې ورته کلیک کوئ. دلته به راشئ ریپلیس برخه به راپیدا کوئ. دغه ریپلیس برخه ګورئ په دې باندې به کلیک کوئ او دلته به هغه عکس راواخلئ کوم چې غواړئ تاسو په دې کې په دغه ځای باندې ولګوئ. لکه دا شو او دا داسې د خپلو دوو ګوتو مطابق داسې غټ کئ. کوم چې دی دلته به راشئ اول په همدې عکس کلیک کوئ او رابشئ کراپ آپشن ته به راشئ. کراپ آپشن ته چې کله راغلئ دلته کراپ آپشن ته به راشئ. دلته کراپ آپشن به راپیدا کئ. چې کله مو هغه راپیدا کړ دلته به ورته ټیک ټاک سایز انتخاب کړئ او په ټیک مار علامه باندې کلیک کوئ او دوو ګوتو مطابق به یې داسې غټ کړئ. دلته ګورئ زموږ سره اول عکس بدل شو دویم عکس هم بدل شو او همداسې به راځئ په دې دریم بیت باندې ورته کلیک کوئ. چې کله په دریم بیت باندې ورته کلیک کړ نو دلته به چې کوم دی لاندې شین بیکګراونډ ته چې کوم دی کوم پاس اولني عکس ته کوم انیمیشن برخه کې کوم افیکټ ورکوو په دې لاندنۍ کې به یې ورکوئ. همداسې نورو ته یې ورکوئ او که عکس مو چینج کوو لکه څرنګه مو چې دا عکس چینج کړو همدغه طریقه باندې به هغه عکس هم چینج کړئ. د ثبتولو لپاره بیا راشئ پاس په ایکسپورټ باندې کلیک کوئ نو ستاسو ویډیو چې کومه ده هغه به دلته به راشئ لاندې په سیو ټو ډیوایس باندې کلیک کوئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړئ نو ستاسو ویډیو به ډاونلوډینګ کې روانه شي نو ستاسو سره به ویډیو چې کومه ده جوړه شي. ښه دوستانو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک او زموږ چینل ټیک کامرس کې درسره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تڼۍ درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو ته تاسو پورې په ټیم در ورسیږي. نور په الله سپارم د خدای په امان.